د طالبانو او ملي مقاومت جبهې ترمنځ جګړه 11 طالبان او 2 تنه مقاومت کوونکي ووژل شول. نور جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د بغلان سیمه ییزې سرچینې وایي له تېرو 3 ورځو راهیسې د اندراب ولسوالۍ د کاسه تراش او دره قاسان په کلیو کې د طالبانو او ملي مقاومت جبهې ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د ملي مقاومت جبهې ویاند صبغت الله احمدي د سې شنبې په ورځ 8 ورځپاڼې ته وویل چې په دې نښته کې 11 طالبان او 2 د مقاومت وسلوال وژل شوي دي. د احمدي په خبره طالبانو د قاسان اندراب پر دره برید کړی چې د مقاومت د ځواکونو د ځوابي برید په پایله کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. احمدي زیاته کړه چې اوس مهال نښته روانه ده. 8 ورځپاڼه وایي د بغلان د اطلاعاتو او کلتور رئیس ته د څو ځلې زنګ وهلو سره نه دي توانېدلي چې د شخړې په اړه د هغه نظر ترلاسه کړي. یو شمېر سرچینو انډیپنډنټ ورځپاڼې ته ویلي چې د مقاومتیانو د ځپلو لپاره هوایي ځواک لیږل شوی ترڅو د یادې ډلې پټنځایونه بمبار کړي. په همدې حال د مقاومت ډلې یو غړي ضیا ویلي چې په یاده نښته کې یو مشهور طالب قمندان د خپلو څو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.